ولې اوکراین د الماني وسلو غوښتنه کوي؟ لکه د ماردر په نوم دغه زغروال موټر، هویتسر 2000 ډوله توپخانه، لیوپارد ټانکونه او ګیپارد په نوم د الوتکو ضد ټانکونه. اوکراین هیله مند دی چې د روسیې پر ضد جګړې د دوهم پړاو لپاره دغه ډول وسلې ترلاسه کړي. ګیپارد 15 ملي متره دوه توپونه او رادار سیستم لري. دغه ټانکونه د څرخي الوتکو او په ټیټه ارتفاع کې پرواز کوونکي الوتکو په نښه کولو کې ډیر مؤثر دي. میشایل بوخه په خپله ګیپارد وسله چلولې ده. هغه تر 1999 میلادي کاله پورې د آلمان په پوځ کې و او د سړې جګړې پر مهال د جوړ شو وسلو سره بلد دی. Der Flakpanzer Gepard ist eigentlich dafür vorgesehen. ګیپارد ټانکونه د تاسیساتو او همداشان محاربوي ځواکونو د خوندیتوب لپاره طرحه شوي. د یوه ټاکل شوي ځای په انتخابولو سره د رادار په مرسته فضایي حدود سکن کولی شي او په کمه ارتفاع کې پرواز کوونکو الوتکو پر وړاندې غبرګون ښوولی شي. Den Luftraum abgesucht, eben gegen tiefliegende Luftfahrzeuge wirken zu können. کله چې اوکرایني عسکرو پر کیف د روسیې د یرغل د مخنیوي لپاره جګړه وکړه، نو په غیر متمرکز ډول د ډلو په شکل د چریکي میتود له مخې روسي ټانکونه پر شا ګرځولو ته اړ کړل. د هغې له لوري انتخاب شوي وسلې کوچنۍ وې، لکه پروګا کېښودل کېدونکي ټانک ضد راکټونه. خو اوس جګړه د اوکراین ختیځ او سویل ته متمرکزه ده چې پراخه او همواره سیمې دي. د دې جګړې لپاره اوکراین د نورو ټانکونو غوښتنه کوي. ماردر یو زغروال جنگي موټر دی. د 2 وسلوالو کسانو لپاره کافي ځای لري. پر دې سربیره په 1 ملي متره د شکه او د هوایي اهداف لپاره میلان ډوله هدایت شوي توغندي باندې سمبال دی. Man sieht es ja in der Ukraine. تاسو دا په اوکراین کې لیدلی شئ. یو ټانک په یوازې ځان ښایي د زیات وخت لپاره ځان ونه ژغوري. ان محاربوي ټانکونه تل ملاتړي قطعاتو ته اړتیا لري. یو ګیپارد ټانک ښایي خپل شاوخوا سرتیرو ته اړتیا ولري. هغه د خپل رادار وړتیاو څخه استفاده کوي چې فضا وڅاري. که چیرته د دښمن الوتکې پر رانږدې کېدو وي، نو مرکز ته د خبرداري سیګنال استوي. دغه ډول شیان خورا زیات اهمیت غوره کوي. Solche Sachen werden ganz wichtig. هویتسر 2000 ډوله ټانک 155 ملي متره ګرځنده توپ څخه استفاده کوي، څو له شا له لوري د لومړۍ کرښې سرتیرو ساتنه وکړي. د دې توغندی تر 15 کیلومتره واټن ویشتلی شي. میشایل بوخه د خپلې خدماتو له دورې څخه د هویتسر سره بلد دی. هویتسر له نورو ټانکونو څخه لږ نور وړاندې واټن ویشتلی شي. سړی باید خپل ملګري تر نظر لاندې وساتي. دا همدا ډول کار کوي. د وسلو له ډلو سره جګړه کېږي. لیوپارد 120 ملي متره توپ لري او په 1 ساعت کې 80 کیلومتره واټن وهلی شي. دا د اتومي، بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو پر وړاندې 48 ساعته خوندیتوب وړاندې کوي. لیوپارد 2 ډوله دی، پخواني او نوي، او یا هم د دواړو ګډوله. دا د الماني وسلو افتخار ګڼل کیږي. Der Leopard steht immer لیوپارد به تل په لومړۍ کرښه کې وي. ماردر به پلي ځواکونه تعقیبوي په زیاتره په ښاري سیمو او ساحو کې. ګیپارد به د لومړۍ کرښې څخه لږ شاته ځای پر ځای وي چې فضا کنټرول کړي. اتوماتیک هویتسر په عین وخت کې د توپخانې لپاره له 40 کیلومتره واټن څخه استعمالیدای شي. هغه به په لومړۍ کرښه کې ونه مومئ. Steht viel weiter hinten. Die werden wir da vorne nicht finden. دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده چې اوکرایني ځواکونه د الماني وسلو د سیستمونو غوښتنه کوي چې په ځانګړي ډول د توپچي او دافع هوا لپاره جوړ شوي دي. دا هغه وسلې دي چې اوکراین ورته د روسیې د بېرحمانه جګړې پر وړاندې اړتیا لري.